سلامونه دوستانو. په افغانستان پکتیکا کې چې د پاکستاني جهازونو یا طیارو چې کومه بمباري کړې وه او هلته کوم د پاکستاني طالبانو ځایونه په نښه کړي وو چې په هغې کې ویل کېږي ډېر زیات پکې ځایي خلک هم شهیدان شوي دي، مړه شوي دي او ډېر زیات خلکو ته تکلیف او درد رسېدلی دی. واقعه داسې شوې ده چې د څه وخت نه د پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې چې کوم دماکې شروع دي، نو د هغې ته په کتو سره پاکستان څو ځله له دې نه وړاندې هم ویل کېږي چې د افغانستان حکومت یې دا ویلي وو چې کوم پاکستاني کوم شرپسند ګروپونه دي او په افغانستان کې پناه اخیستې ده، هغه باید د افغانستان وویستل شي. خو ویل کېږي چې په هغې باندې څه عمل نه و ترسره شوی. نو اوس مهال د پاکستان حکومت همدغسې یو قدم پورته کړو او په افغانستان کې د پاکستاني کوم طالبان چې د هغوی ځایونه ټارګټ کړل، ویشتل او په هغې کې اوس د کورونو خلک چې کوم شاوخوا علاقې وي هغه پکې هم ډېر زیات مړه شوي دي، زخمیان دي. دا ډېر زیات افسوسناک او د درد او غم نه ډک خبر دی. یقینا چې د خبر موږ ډېر زیات خفه کړلو، ډېر زیات یې ودردولو. الله پاک دې شهیدانو ته مغفرت نصیب کړي او دې سره سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم پکار ده چې ورورولي، دوستي او خوږوالی شروع شي، نو بیا به د امن یو فضا رامنځته شي.